السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو د T10 لیگ په اړه معلومات درکم. T10 لیگ پرون پیل سو، ګڼ شمېر افغان لوبغاړي پکې ولوبېدل، ځینو لوبغاړو ډېرې ښه لوبه وکړل. نن هم 3 لوبې ترسره کېږي. د دې لوبو په اړه به معلومات درکم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، د چینل هم درسره سبسکرایب. د دغه لیګ نن دویمه ورځ ده. د محمول سره سم 6 ټیمونه به د یو بل پر وړاندې لوبه ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې افغان درویش رسولي لوبډلې PUNE DEVILS په ټاکل سوي 10 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 108 منډې هدف ورکړي. درویش رسولي په 40 بالونو باندې 19 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې. د عظمت الله او عمزی اړوند قلندرز لوبډلې یاد هدف په 1.1 اوور کې ترلاسه کړ. بینچن 45 منډې، شرجل خان 28 منډې، سهیل تنویر 13 منډې جوړې کړې. لوبه یې په 9 ویکټو وګټل. د نن ورځې دویمه لوبه کې بیا مراټا عربینز د ډیلی بولز لوبډلې پر وړاندې ماښام 6:30 بجې لوبه ترسره کوي. د مراټا لپاره جاوید احمدي، یمین عمزی، خو د ډیلی بولز لپاره بیا محمد نبی، وقار سلام خیل او ځوان بریدګر توپوهونکی رحمان الله ګربز چا چې په تیرو لوبه کې په 15 توپونو باندې 41 منډې جوړې کړې، د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول سو. په دریمه لوبه کې چې ماخوستن پیلېږي، د شهزاد محمدي اړوند ډیکن ګلیډیټرز د ابيزوبۍ لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته راځي، چې د ابيزوبۍ لپاره 2 افغان لوبغاړي نجیب الله زدران او نوین الحق هم لوبېږي.